خوشاله یم نن را لري بار نمبر را کړی دی او مال پغلا باندې د یار نمبر را کړی دی نو ما چې کو میلاونو په کنزلو را تسر شلو چای په غلطی را د پلار نمبر را کړی ما چې کو میلاونو په کنزلو را تسر شلو چای په غلطی را د پلار نمبر را کړی دی او اوسې په بټخېله کې د دې ظالم ته وګوره او مال د خېش کو د نوخار نمبر را کړی او د هرې وی خبرې سره دیار لس قسمونه خوري دی د خپل کلي د دیګمار نمبر را کړی او یو اټی لیکلی دی سپران ور سره نشته دی او دی راته ښکاري د پیزار نمبر را کړی نو خیر شه اقبال جان اوس به هر وخت ګپونه وي او ښکلي په خپل لاس د ټیلینار نمبر را کړی دی او یو څو شیرونه به نور ویم چې پرتوک په چنار د یو څو شیرونه ویم چې خفه شم نن مې د یوې پیغلې لیدلې پرتوک خفه شم نن مې د یوې پیغلې لیدلې پرتوک او لکه جورابه یې بدن پورې لیو کړی پرتوک دا لا د کم وطن کلتور دی زه خبر نشم او د نن زلمي چې د سردي په شانتې کړی پرتوک او د خپو ګټکۍ دی پکې مه پټوه هم ګناه ده د خپو ګټکۍ دی پکې مه پټوه هم ګناه ده لږ شان اوچت تړه اشنا ده میرات مړی پرتوک او ما به هر وخت کې درته وي چې ټرۍ مسکه ګرانه نه دي منله ټول په غلو دي لړلی ما به هر وخت کې درته وي چې ټرۍ مسکه ګرانه او نه دي منله ټول په غلو دي لړلی پرتوک او هغه به ټول عمر الله پاک په پرده کې ساتي او چا چې د صبر په کمن باندې تړلی پرتوک او چا چې د بل د بېعزتۍ کوشش دی کړی نو په خپله په اوږو باندې راوړی پرتوک نو ما اقبال جان نه ګیلې مه کوه بې ننګه یاره تا خو په خپله په چینار باندې خور کړی پرتوک